د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاروالیو مرستیال په مهترلام ښار کې له یو شمېر رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د لغمان ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیه، د سیمه ییزو ارګانونو د ښاروالیو معین عبدالباقي پوپل، د نیمروز والي سید ولی سلطان او ورسره راغلي پلاوي او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله. د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیه د سیمه ییزو ارګانونو د ښاروالیو معین ښاغلي پوپل ته د دې ولایت د بیا رغونې او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې په روان کال کې له دې وراخوا د بیا رغونې نورې چارې هم پیل کړي. په ورته مهال د مهترلام ښاروال نظیف الله لکوزي له لوري هم د ښاروالۍ معین عبدالباقي پوپل ته په مهترلام ښار کې ځینې نوي جوړ شوي سوداګریز مارکیټونه له نږدې ور وښودل. هغه وویل هڅې یې پیل کړي چې سږکال د خصوصي سکتور په مټ په مهترلام ښار کې له دې وراخوا په نورو پروژو کې هم ابتکارات وکړي. بل لور ته د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل د لغمان د ولایتي ادارې او مهترلام ښاروالۍ له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ښار کې د رغونې او د ښار ښکلا لپاره زیاتې هڅې کړې دي. واقعا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د نیمروز والي صاحب، ښاروال صاحب او نور رئیس صاحبان او نور اعضاوې راغلي دي دلته په مهترلام ښار کې، او موږ هم د کابل راغلي یو. واقعا چې دا کارونه تر اوسه چې موږ لیدلي دي دا ډېر فوقالعاده دي. خدای دې ټولو ښاریانو ته، د مدني ټولنو ته او د ولایتي شوراو مقام د ولایت او ښاروال صاحب ته خصوصا غواړم مبارکي ورکړم چې په داسې کیفیت سره کارونه واقعا ډېر لږ لیدل کېږي. ډېر ښه د خوشحالۍ ځای دی چې سړی د کیفیت د کارو وګوري او کارونه په دغسې سرعت سره ادامه لري چې هغه امیدونه چې خلکو درلودله انشاءالله په حقیقت پورې وصلېږي او دا خوبونه رښتیا کېږي. نن زه هم غواړم چې د کنفرانس کې یو څه زیرې د مهترلام آزادو ښاریانو ته لرم چې غواړم چې هغه زیرې د خیر سره په کنفرانس کې ورته ووایم. نن بیا د ویاړ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ دغسې کارونه په دغه سرعت سره په دې خپل وطن کې سره وینو. هغه وویل هڅه به وکړي چې راتلونکي کال لپاره مهترلام ښار د ښکلا او پراختیا په موخه نور امکانات هم د مسؤلینو په واک کې ورکړي.